ننګرهار کې سوداګرو او پانګوالو د یوې غونډې په ترڅ کې خپلې ستونزې د صنعت او سوداګرۍ برخې له مسؤلینو سره شریکې کړې. سوداګر وایي په دې ولایت کې د پانګوالو شته ستونزو ته رسیدګي نه کیږي چې له امله یې په دې برخه کې د پرمختګ مخه نیول شوې ده. د دوی په خبره د سوداګرو لپاره د مناسب ښارګوټي نشتون، خراب سړکونه، د برېښنا کمبود او سوداګریزو بندرونو کې د اجناسو ځنډېدل هغه څه دي چې دوی اندېښمن کړي دي. به خاطر حل مشکلات ازیا ما از جناب شما خواهش میکنیم که یک پارک صنعتی کوچک و متوسط برای کسبکارای ما و دکاندارایی که از خارج مال در اینجا تر میکنن و کلش برای یک پارک صنعتی ما اشد ضرورت داریم که ما میتونیم دو پارک تمام مشکل خود حل بسازیم. دولت نه دا خواهش کوم اوس جناب وزیر صاحب چې د ننګرهار ولایت ته سفر کړی، موږ خپل ستونزې ورسره شریک وو. اجمل احمدي صاحب سره موږ دې ته وویلې چې موږ خو نشو کولی چې عمران خان صاحب د ګریوان نه ونیسو، یا مثلا وزیر د تجار رزاق داود ته لاړ شو. موږ خو سکتور خصوصي تاجران عادي خلک یو، موږ خو نشو کولی په هیڅ صورت. تاسو مقامات نه دا خواهش کوو، دا هیله کوو چې زموږ مشکلات د لار نه تاسو راټول کړئ. ننګرهار کې عمده مشکل چې د امنیت ستونزه او په زمین کې د برق نشتون دی. صنعتکاران چې نن لاس په ګریوان دي د برق نشتون دی. د برق ننګرهار ته چې کوم برق ورکړل شوی دی دا د مور د ملي سلوک ورسره شوی دی. چون په نورو ولایتونو کې مثلا په هرات کې 250 میگا واټه برېښنا شته، په مزار کې 109 میگا واټ لري، په کابل کې 250 میگا واټ لري، او ننګرهار او لغمان چې ورسره یو ځای کړی 450 میگا واټه برېښنا ورکړل شوی. د غونډې پر مهال د صنعت او سوداګرۍ وزیر اجمل احمدي بیا سوداګرو ته د ستونزو د حل ډاډ ورکړ او په وینا یې د هیواد د نورو ولایتونو ترڅنګ ننګرهار کې هم د صنعت د پرمختګ لپاره پلانونه لري او عملی به یې کړي. ما یک پروژه افتتاح میکنیم بعد از چند ماه که سرک ها خیل میکنیم، دروازه برای پارک صنعتی اونجا میکنیم و یک پروژه امنیت اونجا میکنیم. سیوم کار میکنیم که برشنا که مشکلات برق دیگه حل کنیم و رقمی که گفتم دیگه کار میکنیم که بانک جهانی در این پروژه امید کل از این فعالیت پیش میبریم. امسال عملی میسازیم، نه تنها سر از این گپ. اصول سیوم اینی است که ما میخوایم وضعیت تجارت خوبتر بسازیم. په دا ډول غونډو کې د ستونزو اورول شوو ستونزو ته د حل ژمنې عادي بڼه لري. خو دا چې ننګرهار کې د سوداګرۍ پر وړاندې د شته ستونزو حل لپاره د صنعت او سوداګرۍ وزیر له نږدې ژمنه کړې، وخت به یې په ډاګه کړي چې یا د ستونزو ته څومره رسیدګي کیږي.